السلام علیکم ورحمت الله. د دستور ټي وي اوریدونکو نننې ویډیو را سره تر اخره وګورئ. فیصله تاسو کې چې زما خبره ټیک ته او غلطه ده. په ژوند کې بې عزتي کول مې نه ده چې عادت دی او نه په دې ماته عزت ملاویږي، خو صرف او صرف د پښتونولۍ، د ورورولۍ، د دین فرستۍ او په دغه وجوهاتو د یو څو ملګرو نه ګیله من یم. کو ګیله مې پسې وي هم راته ویل شي او که بې ځایه وي نو هم. زموږ یو درې څلور پښتانه وروڼه دي چې په دې موقع د خیبر په مقام بالکل نه ښکاري او ګڼ شمېر عوام وروڼه ته ګیله من دي. ګیله یې زما د خیال مطابق په ځای ده چې د پښتنو له پښتونخوا او پښتنو ډېر زیاته مینه ورکړې ده. د دوی په خپل ځای قرباني هم د وطن لپاره بلها شي دي. د نړۍ په کچه کو تاسو نظر وکړئ نو شاهد خان افریدي لالا د پاکستان لپاره ډېرې خوشحالۍ راوړي دي او دغه شانتي په مختلفو تنظیمونو کې او خاص کر په شاهد خان فاونډیشن کې ډېر لوی خدمات د قوم کړی دي. خو نن چونکې خبره د ورورولۍ ده او د پښتون جرګې ته د بالکل خپل شرکت یقیني کړی نه دي، نو ټول پښتانه ته ګیله من دي. په دویم نمبر کو وکتئ شي نو د ټول ملک په کچه سلیم صافي چې یو پښتون وګړی دی او د پښتونخوا او د پښتنو د حقوقو لپاره کوشش کوي چې خبره وکړي یا د یو پښتونولۍ په حیثیت د پاکستان په خوره د ثقافتي دنیا کې کار کوي. د دوی د ثقافت د ژوند سره د خلکو اختلافات یا ورورولي په خپل ځای، خو نن ټول خلک خبرې او ګیله کوي چې سلیم صافي هم د کیورج لپاره دغه میدان ته رانغی چې څه وجه کېدی شي. سلیم صافي داسې صحافي چې هر ځای ته ځان رسوي او کوشش کوي چې د هغه ځای خال احوال معلوم کړي او ډاکومنټري وکړي. نن د پښتونخوا او د پښتنو خبر لا بالکل لا تر اوسه نه راغلی. په دریم نمبر د خیبر پښتونخوا څومره چې هم پښتني سیمې دي هغوی ټول ورسره مینه لري چې نوم یوسف جان لالا دی او په دې لالا مشهور دی. هغوی هم د پښتنو لپاره د خپل وس مطابق ډېر څه کړي دي، اگر چې د اعتراضاتو شکار دي چې د پښتونولۍ او د پښتونستان او د پښتنو یې ښه مخ چېرته هم په شیشه نه دي راوستې. خو بیا هم دغه اختلافات په خپل ځای، خو نن دا ګیله کېږي چې دغه قامي جرګې ته د بالکل شرکت خپل یقیني نه کړو رانغی چې څه وجه کېدی شي. دې نه پس طاهر لالا چې د سوشل میډیا یو مشهور وګړی دی او په سوشل میډیا یې څه وخت د پښتنو خدمت کول او اوس په خپلو کاروبارونو کې بوخت دی. بیا هم پښتنو ورسره ډېره مینه کړې ده او ډېر زیاته مینه یې ورکړې ده او د پښتنو په وجه خلکو پېژندلی دی. نن هغه طاهر لالا هم په دې کې نه ښکاري غایب دی چې څه وجه کېدی شي. کوم ممکنه وي دا ور رسول یا هغوی سره رابطه کول یا هغوی خبرول چې پښتونستان، پښتونخوا او پښتونولي زموږ د ټولو په شریکه ده. راشئ او ټول په دې کې شرکت وکړو، دغه دنیا ته وښایئ چې پښتانه یو دي. ذاتي کورني ذاتیات په زموږ خامخا وي، دغه اختلافات په هم وي، خو د دنیا په کچه پښتونولي ټوله یوه ده. کله کله د غمونو باران ښه وي، خپل پردی پکې معلوم شي ای رحمانه.